د دوستم په اړه ستر حقیقت راڅرګند شو. تازه ګنګوسې خپرې شوې چې جنرال عبدالرشید دوستم په ترکیه هیواد کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې یاد خبر حقیقت لري که نه په همدغه ویډیو کې کتلی شئ. قدرمنو دوستانو ښه راغلاست درته وایو. د هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. عبدالرشید دوستم په جوزجان ولایت کې زیږېدلی. نوموړی یو افغان سیاستوال او په افغان ملي اردو کې پخوانی مارشال او همدارنګه د جنبش ملي سیاسي ګوند بنسټ ایښودونکی او مشر دی. څه موده وړاندې کله چې طالبانو افغانستان لا بشپړ نه ونیولی نو د پخواني مارشال عبدالرشید دوستم کور د طالبانو لاس ته ولوېدی. ویل کېږي چې د نوموړي له کور څخه په زیاته اندازه وسلې، زري موټران، پیسې او نور مهمات ترلاسه سول چې دې پیښې د دوستم غوسه راوپارول او د طالبانو سره یې د جنګ اعلان وکړ. خو نور د ده له وسه هم تېره سول. کله چې افغانستان بشپړ سقوط وکړ نو نوموړی ترکیې هیواد ته ولاړ او د یادو پیښو له کبله هلته د زړه د ناروغۍ څخه ځورېدی. نو ځکه خلکو کې داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګواکې دوستم مړ شوی دی، خو نه، دوستم اوس جوړ او روغ دی او هیڅ کومه ستونزه نه لري. یا دې څرګندونې د هغه خپل لور راهیل دوستم کړي او ویلي دي چې پلار یې روغ رمټ دی او د اندېښنې کومه خبره نشته. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.